بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلامونه او ستړي مه شئ وایم. په 28 اپریل 2025 د اتوار په ورځ ماسپښین نه پس په باغ ناران کې د شهید مفتی منیر شاکر د زوی ښاغلي عبدالله شاکر له اړخه د قومي جرګې له اړخه د یو جلسې اعلان شوی دی. دغه جلسه دغه غونډه به د شهید مفتی منیر شاکر سره شوي ظلم پر خلاف په دې خاوره باندې چې کوم پراکسي ظلم جبر جنګونه روان دي د دغې پر خلاف، د مدنیاتو د بیل پر خلاف، د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر خلاف، یا زمونږ د ملت چې کوم ملي قیدیان دي بندیوان دي د هغو په حق کې، یا داسې نور هغه مشکلات چې د ملت ته ورپېښ دي د دې په هکله یو دروند غږ وي، یو دروند حرکت وي. تاسو ټولو ته، ټول ملت ته، ټول چې څومره هم یې ټول ولس ته دعوت ورکوو چې حتما په دې کې ګډون وکئ او هیله هم لرو چې ټول ګډون پکې وکړي. ولې دا یوازې د یو فرد نه بلکې د ټول ملت فریضه ده چې هغه هم د خپلو اتلانو سره ودرېږي او هم دلته په دې خاوره باندې روان ظلم جبر پر خلاف څومره هم ممکن حرکت دی په هغه کې شریک شي. انشاءالله په نږدې کې به یو تفصیلي پیغام زمونږ راځي. هغه پیغام به د وخت ضرورت څه دی د دغې پر هکله سیاسي حرکتونو کې د محکوم او د مظلوم قامونو چې کوم حرکتونه دي په دې کې لومړیتوب څه شی دی، اول څه پکار دي، دویم دریم د دغو په هکله باندې یا د سوشل میډیا په معقول او غیر معقول استعمال باندې چې د معقول یې فایدې څه دي او د غیر معقول یې موږ ته نقصان او منفي اړخونه څه دي د دغې په هکله باندې، یا د عالمي قوتونو د پراکسي جنګونو جال څومره زموږ په خاوره راغلی دی او دا چې زیاتیږي څومره لوی خطر دی، یا تر ټولو خطرناک ترین عمل دی چې تاسو غرونه خو پرېږده، ستاسو د کورونو په کور کې پرته چې کوم خوراک دی هغه ته به هم ستاسو د سر وینې ورتوی کړي او بیخي کېدی شي کورونه مو نشي پاتې. یا دلته په دې خاوره اوس په کومو ځایونو کې فوجي عملیات اپریشن روان دي او په کومه طریقه روان دي، د دغو ټولو په هکله به یو تفصیلي موقف، یو تفصیلي خبره چې هغه به یعنې یو روغه خبره، یو رښتیا خبره، یو د ملت او د خاورې په ګټه خبره موقف دغه به انشاءالله زر د ویډیو پیغام په ذریعه باندې تاسو ته راشي. خو البته اوس د 28 اپریل 2025 د اتوار ورځ چې کوم په باغ ناران چې ماسپښین پس جلسه ده د هغې د بلنې پیغام دی. تاسو ټولو ته بیا هم دعوت دی چې په دې کې ګډون وکئ او هیله هم درنه لرو. پښتنو خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره، خدای مو په خیر شه لره. مننه کوم.